بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو ستاسو ورور تیمور احمد فاتح یم سره د خپل ګران مشر نوید احمد کودروال او بیا په تیره خپل د شعر او ادب استاد امیر زمان ملنګ صاحب را سره هم ترڅنګ ناست دی. قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې لالازار ټي وي تل داسې یو کاوش کړی چې ستاسو تر مخې د معیار خلک راوستي دي، نو هم په دغه هیله باندې راغلی یم د څښاکوټ هغې سیمې ته، هغې زرخیزې سیمې ته چې تل یې ډېر ښایسته ښایسته شاعران پیدا کړي دي، نو همدغه شانتې راغلی یم د شیر محمد الهام صاحب سره ترڅنګ ناست یم په دې هیله باندې چې د هغوی نه څه شعرونه ریکارډ کړمه، د هغوی د ژوند په اړه باندې څه پوښتنې وکړمه او مینوالو بیا ستاسو سره د فیسبوک او د یوټیوب په لیکه باندې شریک کړم. نو قدرمنو کتونکو ډېر وخت منالمه چونکې ماښامې دی، تیاره هم ورو ورو راخورېږي، نو راځو الهام صاحب طرف ته. الهام صاحب پروګرام کې ورته هرکلی وایم. ډېره مننه فاتح صاحب، لالازار ټي وي او ستاسو د ټول ټیم یو جهان مننه چې تاسو په دومره مصروفه زندګۍ کې وخت ویستو او زما خوا راغلی، نو ډېره مننه. ډېره مننه جناب. الهام صاحب چونکې پروګرام د شعر او ادب دی، نو په دغې اړه به هم پوښتنې کوو د څومره وخت نه شاعري کوئ او کله نه تاسو ته دا اندازه وشوه چې یاره زه یو شاعر یم، یعنې شیر محمد الهام هم دی، نو په دغې راته لږ رڼا واچوئ. مننه فاتح صاحب. داسې ده چې خو بهرحال دغه کېږي 15-14 کالو پورې کېږي د شاعرۍ چې شاعري کوو. ډېره مننه د داسې زرینو معلوماتو راکولو الهام صاحب، ډېره مننه دې کوم. الهام صاحب ملګري به هم غوږ وي، مینوال به داسې وایي چې الهام صاحب به څنګه شاعري کوي چې ترڅنګ یې د لالازار ټي وي ټیم ناست دی، نو د لالازار د مینوالو دغه شعبه وکړئ او کلام ورسره شریک کړي. مننه فاتح صاحب. غزل نه مخکې یو 2 شعرونه ډالۍ کوم. ارشاد. شعر دی چې د ملالۍ نامه په مونږ په ټپه کې لګي، د ملالۍ نامه په مونږ په ټپه کې لګي، زمونږ شعر لګي خو د شعر په دایره کې لګي. مننه. او پامې د ښکلو په محفل کې وطن راګرځي، پامې د ښکلو په محفل کې وطن راګرځي، پامې د ښکلو په محفل کې وطن راګرځي، زمونږ په شیخ باندې توبه به میکده کې لګي. 2 شعرونه نور دي. تش د لارې هر کلی و خو د زړه و، تش د لارې هر کلی و خو د زړه و، لاس نیوې د یار د لاک روپو نښه و. ملنګ صاحب، تش د لارې هر کلی و خو د زړه و، لاس نیوې د یار د لاک روپو نښه و، او ما په لنګ کې دستار ځکه وبایللو، ما په لنګ کې دستار ځکه وبایللو، سړي ډېرو خو د سر سړی مې نه و. غزل راځمه نوید صاحب. خپل نصیب را لکوي غم، خپل نصیب را لکوي غم، چې راځي مال راوړي غم، خپل نصیب را لکوي غم، چې راځي مال راوړي غم. او د غمونو داسې خوښ یم، د غمونو داسې خوښ یم، چې یو لاړ شي بل راځي غم. مننه. خدای شته ښه له زړه یې جاړم فاتح صاحب، خدای شته ښه له زړه یې جاړم، د ګودر او د منګي غم. او مننه جی. چرته یو 50 غمونه، چرته یو 50 غمونه، چرته یو د میخکي غم. او ما چې ولیدو ما ووې، ما چې ولیدو ما ووې، دی به ماته جوړوي غم. مننه. ما چې ولیدو ما ووې، دی به ماته جوړوي غم. او تماشې له خو مې راشه، تماشې له خو مې راشه، غورځولی یم بیخي غم. مهرباني، ډېره مننه. او شعر دی جی
په غمونو کې پیدا شوم فاتح صاحب قربان جي په غمونو کې پیدا شوم ما تر دغه غم خوري غم ډېر ښکلی شعر دی. او د الهام زړه د کتو دی ها د الهام زړه د کتو دی. فطرت صاحب ته ډالۍ وي د الهام زړه د کتو دی چې مین دی په پردي غم. ډیره مننه الهام صاحب د داسې رنګین او ښایسته کلام د شریکولو مننه دی کوو الهام صاحب چونکې مینوالو ته هم پته ده ټول پښتنو ته پته ده بلکې د نړۍ هر هغه سړي ته پته ده چې څوک په شعر مین دي څوک ادب پیژني د شعر شاعرۍ نه خبر دي چې بی شعر چې کوم دی تخلیق چې کوم دی کلام چې دی دا د تخلیقکار بچی وي او بچی هر چاته خوږ وي. نو زه دا نه یم چې تاسو ته به په دې خپلو بچو کې یعنې په دې خپلو شعرونو کې څه خواږه وي او څه به درته پیکه وي خو هغه کلام را سره شریک کړئ چې کله تاسو په تنهایۍ کې هم ناست وئ او د خپل هغې کلام یا زمزمه کوئ او یا هغه شعرونه تاسو ځان سره وایئ هغه کلام زموږ سره او زموږ د دې مینوالو سره شریک کړي. دا خپل زړه مې په دانه وانه شیندلې مازدیګر خپل زړه مې په دانه وانه شیندلې مازدیګر جانان را لنن کلي ته راغلی مازدیګر. مننه او په زړه کې مې ستا غم دی او زړه مې ستا په غم کې په زړه کې مې ستا غم دی او زړه مې ستا په غم کې دا یو غم ما په ځان پسې لیکلی مازدیګر. مننه دوه شعرونه سره نور شریکو او ملګرو بیا غزل راځمه. لیونې شوې دي دنیا وایي فاتح صاحب لیونې شوې دي دنیا وایي لیونې هغسې رښتیا وایي او د خپل ښایست په صفت نه مړېږي د خپل ښایست په صفت نه مړېږي زما غزل په یوه ساه وایي که مخکې تګ غواړئ کتاب مه پرېږده که مخکې تګ غواړئ کتاب مه پرېږده لار د منبر او د محراب مه پرېږده. مننه او چې پکې مینه او پښتو زده کېږي چې پکې مینه او پښتو زده کېږي داسې ښوونځی داسې نصاب مه پرېږده. مننه او رقیب دا ټک په پوله بار وباسه رقیب دا ټک په پوله بار وباسه ځان ته په مینه کې عذاب مه پرېږده. راته پتلو تلو کې په شا وګوره راته پتلو تلو کې په شا وګوره داسې په غم کې مې جناب مه پرېږده. مننه جي ډېره ډېره مننه. هسې یې واخله چې قبول دې نه دی هسې یې واخله چې قبول دې نه دی ما ته په لاسو کې ګلاب مه پرېږده او انجناب زه به خپلې وینې څکمه انجناب زه به خپلې وینې څکمه ته د شرابو دا تالاب مه پرېږده. الهامه خیال که دې د مخکې تلو وي الهامه خیال که دې د مخکې تلو وي خپله نغمه خپل انتخاب مه پرېږده. ډېره مننه جي ډېره مننه. ډېر زبردست الهام صاحب د داسې زبردست او د داسې ښکلي سوچ او داسې تخلیق زه به وایم ډېر خوږ لیک کې زبردست لیکل کې الله تعالی دې ستا په قلم کې نور هم برکت واچوي. ګرانو کتونکو تر دې دمه چې څه مو واورېدل ښه مو واورېدل په دې خپلو دوو شعرونو درنه اجازه به غواړم چې ته چې خالونه د رنجو په غونډه زنه وخې ته چې خالونه د رنجو په غونډه زنه وخې لکه د سوي زړی رو ته مې لمنه وخې ته چې خالونه د رنجو په غونډه زنه وخې لکه د سوي زړی رو ته مې لمنه وخې سره د ډېرو ناکړدو پرې ګزارونه کوې سره د ډېرو ناکړدو پرې ګزارونه کوې وخت زما د ژوندانه پر کاله ونه وخې. کتونکو هر چېرته چې ښاد او آباد اوسئ اجازه راکړئ سره د خپل ګران ملګري حافظ نوید احمد کودروال ګران مشر امیر زمان ملنګ او د نن خپرونې میلمه
شیر محمد الهام صاحب ته په پاک الله سپارم، هر چرته چې هاده و باد اوسئ، د الله په امان.